سلامونه احترامات مومنه قدرمنو نوروزمرو مې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یو. قدرمنو نن راغلی یو د کڅ پاټک ته. دلته زمونږ د یو یار د یو ملګري د یو دوست د کاروبار د هغه د دکان افتتاح ده. دغه دکانونه چې دي په درې دغه کې به زه کټګورۍ کې تقسیم کړم چې درې کارونه به دلته کېږي. یو چې دی دغه یو دکان چې دی دا د ایاز الرحمن د ویلډ کاروبار دی. څوک به چې دلته د وسپنې دروازې جوړوي، پوړۍ به جوړوي او ورسره چې دی نور چې څومره د وسپنې د ویلډ کاروبار دی هغه ټول به په دې یو برخه کېږي. دویمه برخه چې دی هغه به چې دی د ریاض له خوا نه د کباړ کاروبار وي، هغوی به چې دی دلته زاړه ټیمان چپلې وسپنې هر څه اخلي. او درېیمه چې دی زمونږ مشر هغه چې هسم د شاتو یو خپل ګاک لري، خپل کاروبار دی او دی چې دی کورنی کاروبار دی. شات به د سره دلته وي او د ده به دا دفتر وي. نو د دغه افتتاح کوو دې ته چې دی زمونږ ډېر شمېر کې ملګري راغلي دي. اول خو زمونږ د اباسین راډیو سینیر پروډیوسر ودان عثمان خیل او همدارنګه تکړه شاعر سندرغاړی سنگر هغه را سره دی. دا زمونږ مشر میلمه دی او ورسره د نیو برایټ انګلیش لینګویج پرنسپل حفیظ الرحمن اورکزی صاحب چا چې د تعلیم یا ایجوکیشن په برخه کې ډېر زیات خدمات کوي، او همدارنګه کاروباري شخصیت او سوشل ورکر نوید خان چې دی هغه هم را سره دی. ورسره زمونږ بل ملګری انجینر لالزاده دانش صاحب هغه دلته راغلی دی. ورسره ډاکټر استوري خان شمشاد صاحب او همدارنګه نورعالم استاد، همداشان نور ډېر ملګري دلته دي. نو اوس به افتتاح کوو او هغې نه بعد به بیا دعا کوو، ملګري به تاسو سره خپل تاثرات شریکوي. نو ورځو ودان عثمان خیل ته څوک چې زمونږ د ننني پروګرام مشر میلمه دی. ډېره مننه امید صاحب د تاسو او د مو ملګري حاجي سید رحمان صاحب زموږ ته بلنه راکړه او بیا ډېره مننه زموږ تاثرات وکړو. ډېر خوشحال شو. کاروبار دی، نوی کاروبار دی. الله تعالی نه ورته دعاګانې کوو چې الله دې کامیاب کړي. او د ده کوم بچی دی ایاز الرحمن ښه ډېر ټایم نه دغه دی، ښه استاد دی او انشاءالله ښه توقعات دی. ځکه چې پلار هم ورسره انشاءالله د علاقې دپاره هم ډېر به انشاءالله سودمند وي. ځکه چې دوی ته به په کور کې دا کار میلویږي، هغه د کریې ورکولو نه نور دغه نه د سره نور د کوم څه د شاتو کاروبار دی. خو ځکه د مو ملګری حاجي سید رحمان هغه ورکې ماشاءالله ماهر دی، همدا ډېر کلونو نه دا کاروبار دی. نو موږ ورته لاس په دعا یو چې الله تعالی دې دا کاروبار څه دی دی کامیاب کړي. مننه مننه خوشحال اوسئ چې موږ یې مراجعوت کوو. یو جهان مننه بس الله پاک دې په دې کاروبار کې ورته برکت واچوي. او دا خو هم زموږ سره د انجینرینګ سیول انجینرینګ سره ریلیټډ کاروبار دی. موږ هم دوی سره پوره همکاري به لرو انشاءالله. او بل فخر به کوو ځکه چې همت ستړی تقریبا 10-12 کاله یې شاګردي کړې ده او بیا دا د دوی جوګه شو، په ځان اعتبار پیدا شو چې یاره زه د یو شخصي خپل دکان پرانیزم، هغې کې د خپل نفقه پیدا کړم. دا ډېر د فخر او ویاړ دی او موږ به باندې فخر کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. سلامونه کوم ټولو ته. دلته خو زموږ دا نصیب دی الحمدلله. د خو خپل اخلاق هم ډېر برابر دي. مخکې نه دا موږ کتلی زموږ ملګری دی، یار دوست دی، اخلاقونه ډېر برابر دی. بل دا چې د ګاهک سره به ډېر په اصول اول او مهمه خبره ده چې کوم چاته کار ټایم ورکوي چې ټایم ته ورته کار برابري. مهم شی دی کې دا دی ویلډرانو کې چې موږ ګورو په دې کاروباریانو کې چې چاته کوم ټایم ورکړي هغې ټایم ته کار نه برابر وي، هغې نه ډېر لیټ کوي. نو دې سره د خلکو زړه ماتېږي او کاروبار بیا شاته تګ کوي. نو انشاءالله دې کې خو دا عادتونه اوسه پورې نه دي او بعد د عمر کې کوشش دا دی موږ ورته نصیحت دا دی چې دا ونه کړي او په ټایم باندې کار پوره کړي. کار کې خو ماشاءالله دا استاد ډېر ښه استاد دی، تکړه دی او خوند ورکې دا دی چې کوم کې چې څه شی وخي هغې هماغومره سیز برابر وي. لکه ځینې ورکې دا کارونه وي چې 14-18 ګیج وخي بیا 16 دغه خپل ګیجونه هغې کې فرق راځي که نه. نو انشاءالله اوسه پورې کار ډېر مزدار دی چې څومره موږ ورباندې کړي دي. نو کوشش نور هم وکړي چې دغسې خلک خوشحاله وساتي. انشاءالله مخکې به ځي. ډېره مننه. امیده ډېره زیاته مننه. اول خو دغه کم ملګري دي نومونه خو زما په فکر کې څه ډېر نه راځي. دغه ټولو ته د دغه کاروبار په کولاوېدو ډېره زیاته مبارکي وایم. او باید چې موږ د بهر تلو په ځای، د مسافرو په ځای او د ویزو په ځای او د ډېرو پیسو د لګېدو په ځای باندې موږ په خپل وطن کې په خپل کلي کې کاروبار شروع کړو. په دې کې خو یو خبره دا وي چې دلته کې کوم ګټه وټه کېږي نو هغه د خپل وطن په ښه باندې راځي.
بله خبره پکې دا وي چې کم ولس وي نو هغې ته د دغې نه پیدا میلاویږي. بله خبره پکې دا وي چې ستا په خپل کلي کور چم ګاونډ کې کاروبار وي نو سړی د خپل غم نه خبر وي، د ښادۍ نه خبر وي، د خپل ماشوم د تربیت نه خبر وي، د خپل کور د بیمار نه خبر وي، د خپل کلي د بیمار نه خبر وي. نو دغه خو د دې یو داسې دغه دی چې په خپل وطن باندې ساحل صاحب وایي په خپل دا ته د خپل نوم دومره لرې ولې تختې بس خو که ځان ته د افغان وي افغان بشي او د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې ښیي دلته به ډېر ګرانې که هلته شي ارزان بشي. نو خپله خاوره خپل وطن خپل کلی په دې باندې کاروبار کول دا ډېره لویه خبره ده. او بل زیاتره خلک چې کوم دي نو هغه لګیا دي، څوک نوکرو طرف ته ځي، څوک بهر ته ځي، څوک چې کوم دی نو مختلفې دیاړۍ کوي، بس د ورځې حساب یې او بس که میلاو شو میلاو شو، که میلاو نه شو میلاو نه شوه. زه د دغې په نسبت باندې کاروبار ته زیاته توجه ورکول پکار دي، ولې چې د دې سره د دې هلک سره دا کوم دلته کې دوه درې قسمه کاروبار دی مشر کولاو کو نو د ده سره به ډېر خلک نور هم په روزګار شي. مطلب یو بل غریب به راشي هغه به د دوی سره مزدور وي، باقي چې کوم کارونه دي واړه واړه کارونه هغه به ورسره کېږي. نو دغه پکې یوه بله پیدا ده. نو دا نه یوازې د دوی پیدا ده بلکې د دې ځای چې څومره نږدې د دوی سره خلک دي او د چا هم ورته دغه کاروبار ته رسایي کېږي نو هغه ټولو ته فایده ده. نو بیا دې ورته مبارک وي او موږ به ورته دغه یو خواست کوو چې پښتانه لږ غوندې داسې دي چې ځپل شوي خلک دي، موږ ټول ځپل شوي خلک یو. نو زما د سایډه به ورته دا ریکویسټ وي چې کوم هم داسې خلک وي چې هغه لږ غریب وي بېوسه وي نو هغوی ته به تاوان کوي خو د هغوی سره به مرسته کوي او د دې خپل کاروبار سره که باید دوی مخلص اوسي او دوی د زیاتې ګټې کوشش ونه کړي نو ډېر زر ده چې دا کاروبار یو ښه کاروبار جوړ شي. او زموږ د تمه هم ده، زموږ د هیله هم ده چې دغه کاروبار یو ښه کاروبار جوړ شي. خلکو ته مې همدغه پیغام دی که څوک په هنګو کې دي او که د بهر نه راځي نو هم راتلی شي، ګاډي خو راځي هم ته او ښه د روډ په غاړه باندې ځای هم دی، ښکاره ځای هم دی. نو ټول خلکو ته به وایم چې دغه کاروبار دی دغې ته دې راشي او چې څوک هم د دغه کاروبار سره ریلیټډ څه کار کول غواړي نو پکار ده چې هم د دې ځای یې وکړي. او زه به دې ځای کې اخري خبره وکړم، ما بله ورځ یو ریسرچ کتو نو په هغې کې یو ریپورټ مې کتو په ترکي کې چې کله یو دکاندار تاوان وکړي نقصان وکړي نو چې د هغې سره د مارکیټ کم خلک دي نو په سبا باندې یوه ورځ یا دوه ورځې هغه مارکیټ ټول بند شي او هغه یو دکان پکې صرف کولا وي د دې خاطر دپاره چېرې د ده کم تاوان شوی دی چې هغه تاوان مونږ راوګرځو. نو پکار دی چې مونږ په دې سوچ باندې دغه کاروبارونو ته او دغه د کاروبارونو کم ځایونه دي هغې ته ورشو چې یاره دغه کامیاب شي او مونږ پښتانه هغه په خپلو پښو باندې ودرېږو. نو ټولو خلکو ته مې ریکویسټ دی چې راشئ تاسو څه هم کول غواړئ دلته کې د ویډ په دغه کې یا تاسو شاته اخلئ یا بل کومه خبره وي نو تاسو دلته کې راتلی شئ او د دغه ځای نه فایده اخیستی شئ. ډېره مننه.